اولنی سوال دا یو ورور کړی چې دا خبره ماته واضحه شوې ده او په دې مطمئن یم چې د جمعې د منځه نه مخکې نفلي مونځ شتي او سنت نشتي، خو زه چې اوس د جمعې د منځه نه مخکې سنت نه کومه نو خلک راته د تعجب په نظر ګوري او خلک را باندې رد کوي، انکار کوي چې ته څه کار کوي. نو زه څه وکړم داسې وخت کې او څه کول پکار دي؟ الجواب، دا خبره صحیح ده، څو پیرې موږ د دې وضاحت کړی چې د جمعې د منځه نه مخکې سنت نشته او دا د جمهور العلماء قول دی، اکثر علماء او بیا محققین علماء چې څومره دي د امت مشهور علماء د هغوی هم دغه قول دی، لکه امام ابن تیمیه، ابن القیم، ابن حجر او داسې نور مشهور علماء چې د جمعې د منځه نه مخکې سنت نشته. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې به د کور نه راووتو نو حدیثونو کې راځي چې منبر ته به ډایرک وختو، بیا به مؤذن اذان وکړو، بلال رضی الله عنه به اذان وی، چې اذان به ختم شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم به خطبه شروع کړه. واضح ده که د جمعې د منځه نه مخکې سنت وی نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم به کړی وی که نه، او که کړی وی نو موږ ته به رانقل شوی وی. لکه څنګه چې دا صحابي دومره پورې ووایي چې پیغمبر راغی او په منبر کېناست او سلام یې واچو، بلال اذان ووایي او بیا پیغمبر ودرېد، نو دې ویلو کې څه حرج چې دی اوس هم ویلی وی چې سنت یې وکړو. دا چې وی نه یې خو نه یې دي کړي که نه. اوس که څوک دا وایي چې کېدای شي کور کې کړي، ځکه چې پیغمبر به سنت کوم ځای کول؟ کور کې به کول. یو خو دا خبره یاد ساتي چې د جمعې دپاره به اذان هله ویلی کېدو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به ووتو منځ له، نو د اذان نه مخکې سنت څنګه وکړي؟ دویمه خبره دا ده د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیبیانو د هغه د منځه حالات ټول رانقل کړي دي چې د شپې لمونځ به یې داسې کوو، د ورځې به یې سنت دا کول، تهجد به دي، دا ټولې خبرې رانقل کړي. ولې پکې یوې دا ونه وي چې کله به جمعې منځه له وتو نه اول به یې سنت کول؟ د یوې هم نه یې رانقل کړي. لکه اوس وګوره عبدالله بن عمر رضی الله عنهما روایت دی په صحیح بخاري صحیح مسلم کې، د حدیث څخه کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په باره کې عبدالله بن عمر وایي وصليت معه سجدتين قبل الظهر وسجدتين بعد المغرب وسجدتين بعد العشاء. ما د پیغمبر سره ماسپښین منځه نه مخکې 2 رکعته سنت کړي دي، ماښام منځه نه بعد مې 2 سنت کړي دي، ماسخوتن منځه نه بعد مې 2 سنت کړي دي، وسجدتين بعد الجمعه او د جمعې د منځه نه بعد مې 2 سنت کړي دي. نو عبدالله بن عمر لسی چل دی چې د جمعې د منځه نه بعد سنت را نقل کوي او مخکیني نه بیانوي، خو دلیل یې په څه باندې چې نشته. ځکه که وی نو هغه خو هسې هم لږ د سنت بیانوي چې د دې منځه نه بعد موږ دا سنت کول، مخکې هم دا کول، او دلته هېڅ هم ونه وي چې وی نه وي خو نشته که نه. بعض علما وایي پلاني صحابي به 4 رکعته مونځ کوو منځه نه مخکې، نفلي مونځ و. هر صحابي نه 4 رکعته نه دي نقل، چا نه پکې لس هم نقل دي. وایي د جمعې د منځه نه مخکې به یې 10 رکعته کول، چا به 12 کول، چا به 8 کول، چا به 4 کول، هغه خو نفلي مونځ دي. موږ هغه حدیث بیان کړی هم دی چې یو سړی وختي راشي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي جومات ته ثم صلى ما كتب له، او به دومره مونځ کې څومره چې الله د ده په تقدیر کې لیکلی. ګوره دا نه چې 4 رکعته سنت وکړي، وایي دې دومره مونځو کې چې څومره لیکلی شوی نو به بعضو صحابو به پکې 10 رکعته وکړو، بعضو به پکې 12 وکړو، داسې به د قرآن تلاوتونه هم روان و، هر څه به روان.
هغه دغه پورې خبره څومره وخت یې څومره طاقت دی او نفلي مونځ دی نو دې ورور ته موږ دا وایو چې خبره همدقه صحیح ده هر چې د خلکو انکار دی نو هغه په دې وجه دی چې د خلکو ته دا مسله نوي ښکاري او هغو ته بیان شوي نه ده او لازم به هغوی انکار کوي لازم به هغوی ستا دې کار ته په دې نظر سره ګوري چې بهی دا خو ناشنا کار دی نو ته به څه کوې ته به نصیحت کوې نصیحت به کوې بالتي هي احسن په ښایسته طریقې سره به نصیحت کوې د دوی سره یعنی عوام په یو مسله باندې نه دي پوه ګرمېږي به ورسره دا څنګه تاسو جاهلان ته نه كذلك كنتم من قبل تم مخکې دي سوي لکه د یو نمرور ته الله د توحید او د سنت عقیده نصیب کړي د سلفیت بیا دی چې د نورو ته ګوري دا څنګه او دا جاهلان او دا نو تم مخکې دي سوي او یو سړی په یو عمل باندې کلونو پاتې شوی نو دومره زر خو هغه ستا خبره نه مني که نه مني نه مني نو ته به ورسره په حکمت باندې په ښه طریقې سره وخت په وخت دې ملګرو ته دې خلکو ته به نصیحت کې که ویې منله ډېره ښه ده که ویې نه منله نو غاړه یې څه شوه غاړه یې زیاتې شوه او لازم یعنی دا خلکو ته ناشنا ښکاري ځکه چې علاقه کې یو مسله چاته نه معلومه اول پېرې څوک کوي نو هغوی به ورته لازم تعجب په نظر ګوري په کار بیا دا دی چې سړی دغه کم خلک چې تعجب کوي په دې مسله باندې هغوی پوه کړي په ښایسته طریقې سره هغوی ته دلایل بیان کړي د هغوی سره علما کښېنوي د علماو بیانونه ورته واورئ نو انشاءالله امید دی چې یو سړی محنت وکړي کوشش وکړي او اخلاص پکې نو الله به دې ملګرو ته هم هدایت وکړي